روس ول کړی دی چې ماته احتلام ډیر زیات کیږي چې سحر را پاسم په کپړو باندې زو ګورم نو د منی اثرات حیران و چې دینه به څنګه بچ کیږم دوی مده چې دې له سوزو ګناګاری مو کنه الجواب الله سبحانه وتعالى په انسان کې د شهوت چولې شهوت چا چولې الله سبحانه وتعالى الله په هر کار کې حکمت ته واستمو دا شهوت هم دې لپاره دی چې د خزه او سړی یو بل سره خجول تیر کی الله په انسان کې چې د شهوت چول ډیر حکمتونه دي یو په کې صرف بیانو هغه د دې چې د خزه او سړی خجول تیر کی نو دا انسان په دې جسم کې د منی جوړیږي به د دې وته لار ده کله د انسان په اختیار کې وځي او کله د انسان غیر اختیاري وځي غیر اختیاري دی چې په خوب کې انسان نه وځي دې احتلام ویل کیږي نو دې درسه انسان نه ګناګاری دې درسه انسان نه ګناګار بلکې د جسم مسله ده یو نیم سره دي چې بالغ شوی به 50 کال عمر به هغه ماته له دوسه پر احتلام نه راشي خيو نیم دي چې خزب وسرم په خوا کې او به هم د چې په ورځ دوه کې احتلام کیږي چې ودش نو د جسم او د شهوت او د دې مسله ده دې درسه الله انسان نه راني چې دا په اختیار کې نه وصرف دومره ده لکه څنګه چې د ام سلمہ رضی الله عنها روایت ته د عائشه رضی الله عنها صحیح بخاری صحیح مسلم سنن ترمذی ابو داود ټول کې د حدیثونه راغلي چې کله انسان سحر را پاس او په جسم باندې اثرات ویني د منی نو په دې باندې غسل لازم دی اگر که خوب وته نه یاد اگر که خوب وته نه دا لازم نه چې خوب وته یادي نو غسل به لازم دی کله انسان را پاسي خوب وته نه یاد خو اثرات خامخ ویني په دې باندې غسل شتي کې نشته شتي کله دې سې کېږي چې انسان را پاسي خوب وته یادي او اثرات ویني او د سمشتي نشته غسل بنشته دغه د غسل د مسله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منی سره تړلې ده نعم اذا هي رأت الماء کله چې سویني او بویني او بونه مراد منی ده دا اسانه مسله دی بعضو مليانو اسی ذکر نه کړي سار پاسې دي پرتګ باندې د اثرات ولید خوب د تم یاد د اثرات تیموري د خوازه خوب د تنه د اثرات تیوري دو د باندې غسل لازم دي خوب د یاد د اثرات نشتی نو غسل د باندې نشتی والله اعلم